السلام علیکم ګرانو دوستانو، ښه راغلاست. د نن ورځې برنامې ته جاوید احمد فضلي ستاسې چوپړ ته حاضر شوی یم. د نن ورځې درس مو دوم ټولګی 5 یونت 4 لیسن دی چې د دې لیسن یوه برخه مو مخکې هم ویلی، البته په تیر پروګرام کې چې په هغه پروګرام کې موږ تاسو فونکس په برخه کې د سافت جي او د هارد جي په اړه خبرې وکړې چې موږ ول سافت جي هغه جي ده چې د جیم یا د جې غږ وکړي، او په هغه صورت کې یو جي سافت غږ لرلی سي کله چې د هغه څخه وروسته آی ای وای توري راسي. او همدارنګه دا مو هم ویله، موږ ویله کله چې زموږ ستاسو جي څخه وروسته نور هر توری راسي او یا د واول ای او یو توری راسي، موږ جي په خپله د ګاف غږ کوي لکه هر وخت غوندې، چې البته دا مو هم ویله ځینې ځایونو کې که څه هم د جي څخه وروسته آی ای وای راسي بیا هم په خپله د ګاف غږ کوي چې هغه استثنا ده. ځینو ځایونو کې پیښیږي لکه د ګرل په کلمه کې. خو د هغه وروسته یوه کارخانګي مې هم درکړه چې ما درته وویله تاسې څه شی وکړئ، تاسې دغه جملې ووایاست او په کومه جمله کې چې سافت جي غږ تاسې احساس کړئ یا په کومه کلمه کې د هغه کلمې لاندې تاسې خط کش کاږئ. راځئ د خیره د نن ورځې درس ده. د نن ورځې درس مو دی لیسن 4 ګرامر سمري. ښه ګرامر سمري کې موږ تاسو همیشه لکه معمول یا لکه نورو وختونو څه کوو؟ ښه، ګرامر سمري کې د تیرو ګرامري درسونو فقط یو تکرار دی. مخکې ګرامر کې موږ تاسو پوزیسیو پروناونز البته سبجیکټ پروناونز مو تکرار کړل، آبجیکټ پروناون ما په خپله درته ووایه، پوزیسیو پروناونز مو ووایه، پوزیسیو اجټیوز مو ووایه او پوزیسیو پروناون هم ما پر تخته درته ولیکل. او د هغه ترڅنګ موږ تاسو همدارنګه ډبلیو ایچ کلمې ووایه چې څنګه کولی شو یو ډبلیو ایچ کوېسچن جوړ کړو. البته او همدارنګه دا مو ووایه چې ډبلیو ایچ کلمې کوم دي او په کوم ځایونو کې استعمالیږي. وګورئ دلته راسئ پوزیسیو اجټیوز ته چې ستاسې که په یاد پوزیسیو اجټیوز مو اووه وه، مای وو، اور وو، یور وو، دیر وو، هیز، هر او ایټس وو. ښه اوس دلته وایي this is. کله چې زموږ څه سبجیکټ مفرد وي نو د هغه دپاره is لرو. وایي this is my classroom, this is your classroom, this is his classroom, this is her classroom, this is their classroom او this is our classroom. که تاسې دغه جملو ته توجه وکړئ، this is تغییر نه دی کړی، کلاسروم هم تغییر نه دی کړی، ځکه چې کلاسروم کیدلی شي د یو کس دپاره هم وي، د لسو کسانو د شلو کسانو دپاره هم وي. خو یوازینی شی چې تغییر کړی په دې ځای کې پوزیسیو اجټیوز او یا ملکي صفات دي. د هر چا ملکیت چې تاسې غواړئ وښایست، د هر چا مالکوالی چې تاسې غواړئ وښایست، فقط د هغه ضمیر راچوئ او یا د هغه پوزیسیو اجټیو یا ملکي صفات راچوئ. که د ځان دپاره ښایست مای، که د مخاطب کس دپاره یور، که د غایب مفرد مذکر دپاره وي هیز، او که د مؤنث دپاره یي هیر، که د جمع دپاره یي دیر، البته غایب دریم کس، او که د متکلم جمع دپاره یي اور. راځئ همدارنګه وایي their, my, your, our, his, her او its. its جلا لیکلی ځکه چې کیدای سي its د دې جملو دپاره مناسب نه وي، خو هغه دپاره هم جمله جوړ کړئ. ویلی سئ their father is an engineer. د دوی پلار یو انجینیر دی. دلته پلار ښودل کیږي چې دا د دوی پلار دی. یا مثال وایي my father is an engineer. زما پلار یو انجینیر دی. پلار د چا پلار دی؟ زما پلار دی. یا your father is an engineer. پلار د چا دی؟ ستاسې دی. فقط ستاسې او د پلار ترمنځ رابطه ښیي. Our father is an engineer. زموږ پلار یو انجینیر دی. یا his father is an engineer. د ده پلار یو انجینیر دی. او her father is an engineer. د دې پلار یو انجینیر دی. او د its دپاره لیکلی وایي its cage is dirty. its cage د دې کیج وایي دغه کوم ځای کې چې یو حیوان اوسیږي یا قفس چې موږ ورته وایي، د دې قفس چې شته خیرنه ده، دې ته وایي کیج. its cage is dirty. دا ښیي چې دا قفس په چا پورې اړه لري؟ په دغې حیوان پورې اړه لري. راځئ پوزیسیو ناونز ته چې پوزیسیو ناون هم ما وویله
په کوم صورت کې کله چې موږ په یوه جمله کې د یو شي ملکیت یو اسم ته وښیو او یا د یو اسم مالکیت پر یو شي باندې وښیي په هغه ځای کې موږ پوزیسیو ناون استعمالو او یا په هغه ځای کې موږ اپاسترافي اس یا اس اپاسترافي استعمالو در څو وکولی سو د دغه شي البته د دغې اسم ملکیت وښیي چې دا مې هم درته ووایه مثال که تاسې ولیکئ احمد په خپله احمد دی خو که وغواړئ چې ووایاست د احمد کتاب داسې غلط راځي چې احمد بک باید څه شي وکړئ یو کامه دلته اضافه کړئ او دلته یو اس اضافه کړئ احمد's book د احمد کتاب احمد's book البته دا اس نه کې واضح ولیکم چې تاسې ووینئ احمد's book د احمد کتاب یعنی دغه اپاسترافي اس چې دی دلته دا ښیي چې د دغې کتاب مالک احمد دی او ملکیت د دغه کتاب د دغې احمد دی دا کتاب صحیح سوه او همدارنګه اس اپاسترافي مې هم درته ویلی چې کله زموږ ستاسو اسم جمع یې او غواړو هغه څه شي کړو هغه د هغه ملکیت وښیو بیا کولی سو اس اپاسترافي اضافه کړو د مثال په توګه مثال موږ لیکو بویز هلکان غواړم ووایم د هلکانو صنف بویز کلاس په اصل کې که دې ته موږ وګورو دا یو اپاسترافي په دې ځای کې لري د دې مخ ته خو دا بیا څوک نه لیکي فقط دغسې وایي بویز کلاس ځکه چې موږ نسو کولی دلته ایسي یو اپاسترافي ورکو بیا بل ایس ورکو دا رقم اشتباه راځي فقط چې شي کوو یو اپاسترافي د لغات په پای د ایس څخه وروسته وراچو ځکه چې ایس د یو کلمې یا د لغات په پای کې راځي کله چې موږ غواړو هغه جمع کړو او ځینې اوقات اکثر اوقات هیڅوک دا اپاسترافي نه لیکي او فقط دغسې خیالي وایي بویز کلاس یا ګرلز سکول نو تاسې توجه وکړئ مثال وایي نورزیز مادر د نورزۍ مور is a doctor ډاکټره ده د نورزي مور ډاکټره ده they are Susan's friend دوی د سوسن ملګري دي دلته وګورئ وایي نورزی's mother یعنی مور د چا ده د نورزۍ ده همدارنګه سوسان's friends د سوسن ملګري د چا دي د سوسن دي راځو د خیره سره question with who او what and how ته چې مخکې مو ووایه چې دا معمولا د جملې په سر کې راځي او د داسې پوښتنو دپاره استعمالیږي چې په هغه پوښتنو کې موږ په خپله د معلومات غوښتنه وکړو یعنی دا یس نو کوېسچن نه دی چې موږ فقط د بلې او نه سره وکولی شو د هغه جواب یا ځواب لاسته راوړو بلکې په داسې جملو کې موږ چې څه ضرورت لرو معلومات ته ضرورت لرو مثال وایي who is یو مثال یې درکړی دی د هو ده وایي who is څوک دی he دی څوک دی who's he دی څوک دی یو WH کوېسچن دی خو د دې دپاره چې موږ وکولی سو پوزیسیف اډجیکټیو په دې جملو کې استعمال کړو نو دغه he پر ځای لیکلی who is your teacher who's your teacher ستاسې معلم یا ستاسې ښوونکی څوک دی who's your teacher ستاسې معلم څوک دی وګورئ د دې او د دې ترمنځ هیڅ فرق نشته فقط هلته هی نشته دی هغه څوک دی دلته وایي who's your teacher ستاسې معلم یا ښوونکی څوک دی دا ښیي چې دغه معلم یا ښوونکی د چا دی ستاسې دی ښه متوجه سئ who is your teacher who are the man in front of the class هغه کسان څوک دي د صنفو مخ ته یا who are you ته څوک یې how old is your father how tall is Farid how wide is our classroom wide پراخ ته وایي زموږ صنف څومره پراخ دی what is on the desk د میز پر سر څه شی دی what are these دا څه دي راځئ د خیره سره A section ته complete the sentences with possessive adjectives of my our their his او its ښه دلته چې شي وکړئ دغه جملې به تاسې ووایاست په دغه جملو کې تاسې د دغه پوزیسیو پروناون اډجیکټیفو څخه یا ملکي صفاتو څخه یو راچوئ د my څخه our their
his او its. یو مثال زه در کوم. Why the teacher has a nice suit. د معلم یا ښوونکی ښه لباس لري. Color is green. د چی شي color؟ د suit color. Its color is green. د دې رنګ یعنی څه رقم دی؟ شین دی. دا نور تاسې کولی شئ B section ته راسئ. Complete the sentences with question, word, who, how and what. دلته مو فقط possessive adjectives په دا جملو کې ورچول یا ملکي صفات مو ورچول. دلته جملې په سر کې خانه خالي ده، نو موږ به د دغې WH کلمو څخه یو دلته ورچو د معلوماتي کلمو څخه. مثال په توګه is she. Who is she؟ دا څوک ده؟ ولې؟ ځکه چې موږ د شخص د پوښتلو دپاره who استعمالول. صفحه راواړوئ، راځئ د خیره سپیکینګ برخې ته. ښه توجه وکړئ د خیره سره. سپیکینګ په برخه کې لکه هر وخت غوندې زموږ ستاسو به یو موضوع وي چې تاسې تر څو وکولی شئ پر هغه خبرې وکړئ او خپل سپیکینګ پاور ته یا سپیکینګ سکل ته پرمختګ ورکړئ. ان ګروپ په ډله ییزه توګه سره draw your family tree in a piece of paper. خپل د کورنۍ شجره یا خپل شجره د کورنۍ یا کولی شئ خپل د کورنۍ د غړو نومونه او دا چې څوک د چا زوی دی، څوک د چا خور دی، څوک د چا ورور دی، دغه به ولیکئ in a piece of paper په یو ټوټه ورقه یا کاغذ باندې. Describe it to your group. خپل ډلې ته دا چې کړئ تشریح کړئ. And they will ask you questions about your family. او دوی به ستاسې د کورنۍ په اړه ستاسې څخه پوښتنې وکړي. د مثال په توګه ورته وګورئ. My family tree. زما د کورنۍ درخته یا شجره. د مور نوم، د پلار نوم. دلته اولادونه یې څوک دي؟ متوجه یاست؟ کولی شئ ولیکئ فرض کړئ د یو چا نوم احمد دی. دلته ولیکئ احمد. دلته نوشته کړئ مسټرس احمد. د احمد کوروالا یا خانم. یا مثال د یو چا تخلص دی احمدي. احمد مسټرس احمدي. او لاندې به خپل نوم او هغه په کور کې د کم نور غړي وروڼه چې مو دي یا خویندې چې دي د هغه نومان ورچولی شي. هغه وروسته بیا کولی شي پوښتنه وکړي. که داسې وي چې نیسئ کولی، بیا کولی شئ په خپله یې نوشته کړئ، په خپله بیرته په خپلو کتابچو کې خپل د ځانه څخه پوښتنې وکړئ د دغې شجرې په اړه. چې مثال who is احمد یا whose. د مثال په توګه که ستاسې یو ورور محمود وي او پلار نوم مو احمد وي، کولی شئ ووایاست who is احمد. احمد څوک دی؟ په جواب کې ورته ولیکئ احمد is my father. احمد زما پلار دی. بیا کولی شئ ووایاست whose father is احمد. whose father is احمد. احمد د چا پلار دی؟ احمد د چا پلار دی؟ په مقابل کې ویلی شئ چې احمد is my father. احمد زما پلار دی. یا احمد is mine, Mahmoud and Sheila's father. ښه راځئ د خیره سره لیسنینګ برخې ته. البته د لیسنینګ په برخه کې هم څه خاص شی نشته. ښه لیسنینګ په برخه کې څه شي لرو موږ؟ Listen to your teacher. خپل معلم ته غوږ ونیسئ. Describing his or her family and complete the table. چې هغه خپل د فامیل په اړه معلومات ورکوي او تاسې دغه جدول چې کړئ تکمیل کړئ. تاسې کولی شئ دغه کار په خپله وکړئ او یا یو چا ته یې ورکړئ تر څو خپل د کورنۍ په اړه تاسې څه معلومات درکړي. یو پاراګراف ولیکئ. تاسې دغه پاراګراف د روی څخه دغه شیان ډک کړئ. څه شی وکړئ؟ نیم د هغه د کورنۍ د غړي نوم ولیکئ. ریلیشن چې د دغه کس سره یې رابطه څه ده، څه یې کیږي، او ولیکئ. ایج څو کلن دی یا څو کلنه ده، دا ولیکئ. جاب دنده یې څه ده یا څه وظیفه لري، دا ولیکئ. لایک څه شی وکړئ؟ وبخښئ لایک څه شی یې خوښیږي، دا ولیکئ. او ډسلایک څه شی یې نه خوښیږي، دا ولیکئ. متوجه سوله؟ د مثال په توګه زما د ورور نوم دی مثال محمود. نوم یې ولیکئ محمود. ریلیشن یې دی برادر. ایج یې دی 25 کلن 25 years old.
جاب دنده یې څه شته مثال he's a teacher څه شی خوښیږي دغه شیان یې خوښیږي او څه شی نه خوښیږي هغه هم ذکر کړئ. ښه راځئ د خیره رایټینګ په برخه کې چې ډېره وخت مو په خلاصېدو دی فقط دغه راهنمایي به درته وکړم در څو وکولای سئ دغه خپله کارخانګي تاسې په ښه توګه سره اجرا کړئ. د رایټینګ په برخه کې تاسې ته وایي write a paragraph about your family. خپل د کورنۍ په اړه تاسې یو پاراګراف ولیکئ. که تاسې وکولای سئ د بل چا د پاراګرافه څخه ګټه واخلئ تر څو د جملو نظم او ترتیب د هغه د رویې څخه وکړئ او که هغسې نه وي پخپله یې کولی سئ ولیکئ. ښه توجه وکړئ. خپل د ځان په اړه معلومات ورکړئ، د مور و پلار په اړه معلومات ورکړئ، کورنۍ د نورو غړو په اړه معلومات ورکړئ، د دندو په اړه یې سینونو یا عمرونو او هغه شیان چې خوښیږي او هغه شیان چې نه خوښیږي د دې ټولو شیانو په اړه معلومات ورکړئ. دا ستاسې کارخانګي وه. ښه د نن ورځې درس مو د تېرو درسونو تکرار و د ګرامر په برخه کې چې پوزیسیف اجټیف موږ ووایه او د پوزیسیف اجټیف ترڅنګ موږ پوزیسیف ناونز ووایه چې ملکي اسمونه وه او همدارنګه WH کوېسچن مو ووایه چې WH کوېسچن په وټ او هو ووایي چې دا کلمو سره څنګه ترتیب کړو چې دا ستاسې په روزمره ژوند کې ستاسې دپاره ډېر ګټور دي ځکه چې په هر ځای کې کله چې تاسې وغواړئ محاوره وکړئ، کله چې تاسې وغواړئ ډسکشن یا مباحثه د چا سره ولرئ، تاسې دا رقم جملو ته ضرورت لرئ تر څو تاسې پوښتنې وکړئ د خلکو څخه او که ستاسې داسې جملې نه وي زده نو هېڅکله به په دې ونه توانېږئ د خلکو څخه پوښتنې وکړئ. سپیکینګ په برخه کې موږ یوه شجره ولیکئ او د هغه وروسته د ځانه څخه پوښتنې او جوابونه وکړئ او همدارنګه لیسنینګ په برخه کې که تاسې څوک پیدا کوای سوای چې هغه دې داسې خپل د کورنۍ په اړه یو پاراګراف ولیکئ او بیا تاسې دا جدول ډک کړئ او در ټولو مهم د رایټینګ په برخه کې تاسې په خپله خپل د کورنۍ په اړه یو دغه ولیکئ، یو پاراګراف ولیکئ در څو هم دا د خط سره مرسته وکړي او همدارنګه ستاسې کم تیر درسونه چې پوزیسیف اجټیف وه، پوزیسیف پروناون و، سبجیکټ پروناونز وه، دا هم په هغه کې تمرین سي. دا اوس زموږ نن ورځې درس در بیا چې زه ستاسې خدمت ته حاضرېږم تاسې په پاک رب سپارم. ورځ او شپه مو نیکمرغه.